مایکروسافټ ایکسل ترازم مونږ د ایکسل باره کې ابل اور څه خبرې کړې کنه د ایکسل سٹارټینګ هم صرف وکړو آیا ایکسل څه څنګه کار کوي دا غي باره کې مې څو خبرې تشریح کړې وي ایکسل مونږ وی چې ایکسل واټ از ایکسل سوادنه سوک تپوس کولی شي واټ از مونږ دا ویډیو کنه د ورډ بوک پورې مونږ کوم ځای پورې مونږ ویډیو ورډ بوک پورې ویډیو کنه روز او کالمز ویډیو اوس راځم دې نه کیلکولیشن ته د ایکسل کیلکولیشن ته راځم چې ایکسل کې کیلکولیشن په کوم طریقې سره کیږي نو ایکسل کیلکولیشن چې کوم کیږي نو یاد ساتئ دا غي د لپاره موږ سره سم میکانیزم او سم میتھډز پکار دي ایکسل کیلکولیشن محاسبه څنګه کیږي نو محاسبه موږ سره دوه طریقو سره کیږي یو ته ډایرکټ کیلکولیشن وای او بل ته انډایرکټ کیلکولیشن وته ویل کیږي نو وی هاف یاد ساتئ two kinds of calculation in excel په ایکسل کې دوا طریقې سره موږ محاسبه کولی شي یو ته ډایرکټ کیلکولیشن وته ویل کیږي او بل ته انډایرکټ کیلکولیشن وته وایي یو ته ډایرکټ محاسبه او بل ته انډایرکټ محاسبه وته ویل کیږي لکه یو سمپل مثال وتا تاسو له درکم چې ډایرکټ محاسبه څنګه کیږي انډایرکټ محاسبه څنګه کیږي ډایرکټ دا طریقه ده چې اول تاسو مساوي علامه وګوره مساوي وخه او دا غي نه پس تاسو وګوره 200 پلس وګوره دې سره 200 دا انسر وته ورکما ویلیوز وته ورکما چې کلم تاسو 200 پلس 200 دا ورکه انټرم کو نو وګوره تاسو ډایرکټ کوم دی انسر درکې دې ته ډایرکټ میتھډ وته ویل کیږي چې کلم تاسو یو 100 اعداد وته ورکه کنه نو دا زمونږه د ډایرکټ کیلکولیشن اگزامپل شو انډایرکټ کیلکولیشن څه ته ویل کیږي انډایرکټ کیلکولیشن انډایرکټ کیلکولیشن یو داسې میتھډ دی چې پای کې مونږه انډایرکټ کیلکولیشنز کولی شو محاسبه کولی شو ډیر آسان توګه سره that is called indirect calculation لکه یو مثال دل درکما چې په indirect calculation کې in indirect calculation we use cell references instead of in indirect calculation we use cell references instead of say direct values the direct value په شکل کې the direct value په ځای باندې مونږه direct values اخلو نو دا غي لپاره مونږه indirect calculation دی لارې نه کارول شي استعمال شي لکه یو مثال تاسو له درکما پدې کې مونږه cell references استعمالو کنه لکه دې کې ما سره معاش ته او دې کې زدا اضافه معاش او دې کې زه ټوټل روبا سما نو دا ما سره معاش ته دا اضافه معاش ته او دې زنه ټوټل روبا سم سو هاو نو مساوي کدی زنه سیلری او پلس وګوره زه دا بونس انتخاب کما دواړه نو ګر دې زنه ټوټل ریسټیشن 1 by 1 نو ګره سیلری پلس بونس چې کله انټر کما نو ګره مالا دا ټوټل ویلیوز رات راکې نو زه تر کوم چې 100 and 200 نو ګره ما ته سره تر راکې 300 انسر رات راکې نو ګره دا 300 انسر چې کوم دی دا د C11 نا او د D11 نا تاسو راغلي دي C ستا کالم دی او 11 ستا رو دا او D ستا سو کالم دی 11 ستا سو رو دا نو مخکې به تاسو دلته کې ډایرکټ عادت ګور کول اوس انډایرکټ مونږ ور کړی دي انډایرکټ مطلب دا دی چې دې د پاره تاسو سره چې کوم دی انډایرکټ فارمولا کې سیل ریفرنس پکې موجود وي ډایرکټ تاسو نه شي کولای دا اوس وګوره دې فائدہ دا ده کدا تاسو یو پوره د کونج کې ودرېږئ کنه دلته د ایکسل کونج د بٹن او دا لک ډریګ کې نو په دې نور باندې مونږه اپلای کو دا زه در کوم چې سه 120 او زه کوم چې سه 400 نو ګور ډېر په اسانه سره دا انسر ورکول شم 100 دا سه 200 دا سه 300 400 نو 1 by 1 دلته کې وګوره ماته انسر را ترا کوي کنه سونه آسان طریقې سره ماته الته ټوټل را ترا کوي نو یاد ساتئ د دې مطلب C11 plus C12 یا D11 مطلب دا دی چې په دې کې ستا C کالم دی او 11 نمبر رو دا تاسو ته ما الریډي ویلی مو چې په سیل ریفرنسز کې همیشه د لپاره الفابیټس رال کنه نو دا الفابیټس تا کالم خیدتا او دا نمبر چې کوم دی نومریک تاسو را رو د تخی نو ګوره هغه فارمولا هغه میتھډ چې پاغي کې مونږه سیل ریفرنس استعمالو نو هغه میتھډ ته مونږه انډایرکټ میتھډ وتا ویل کیږي ګوره بعض اوقات مانه سټوډنټس کوېسچن وکي
چې سر آیا یا تاسو رسو کوېسچن کولی شي چې آیا without equal sign سبا نه دا تاسو کولی شي without equal sign can we calculate آیا موږ کیلکولیشن کولی شو نو دا غیر لپاره چې کوم دی without equal sign we can we calculate موږ آیا کیلکولیشن کولی شو دا غیر باره کې تاسو لا یو کوېسچن نه سو کولی شي نو که تاسو مساوي علامه استعمال نه کې نو آیا تاسو محاسبه استعمال کولی شي نو فی الحال هو انسر نو دی که چرته تاسو د مساوي علامې نه بغیر کیلکولیشن یا محاسبه کول غواړئ دا غي طریقه مون سره شته دی زما سوکما زما د فایل مینیو ته وراشم په دې فایل مینیو کې زما د آپشنز باندې کلیک کما او په دې آپشنز کې زما د زنه د ایڈوانس ته وراشم او په دې ایڈوانسډ کې وګوره زما گو ډاون لاندې راشه او اند کې یو فارمولا دا یو ټیک مارک ته ट्रांजिशन फार्मूला एंट्री ये तब टिक मार्क आन के तो कलम तासु दे ट्रांजिशन फार्मूला एंट्री त टिक मार्क आन के तो तासु कवले शे च द मसावी अलामेना बगैर मुहासिबत तासु के अगोरे कचर तदाज ओके कमा और दे जन तौर कम च से 900 प्लस 900 नो को से एंटर कमा नो गोरे मासरा आंसर रा तरा कोदिशी जकाल तमासरा ट्रांजिशन फार्मूला एंट्री त टिक मार्क आन दे और आ टिक मार्क तासु ऑफ को या साथे तासु द इक्वल साइन न बगैर च कम दे मुहासिबा नशे को ओस गोरे इक्वल साइन په خپل باندې ورچول دي इक्वल साइन په خپل دې سره چول دي ځکه دا د مساوي علامې نه بغیر محاسبه ده او که چرتم تاسو د فایل مینیو تراله بیا د آپشنز باندې کلیک او دې ځنه پس وګوره ایڈوانس تراله او دې ځنه ګور تاسو دا ټیک مارک دې ځنه ختم کو ट्रांजिशन फार्मूला एंट्री دا مکه کدلتا یاد ساته نو کو ز بغیر مساوي علامې نه محاسبه کوما نو زه نشم کولای کان ډو دیٹ دا یو آسان ایزی میتھډ دی چې بغیر مساوي علامې نه محاسبه به څنګه کوي دې لپاره موږ زیات ساته دا کمانډ او دا میتھډ 1 by 1 کوم دی هغه کارول شو نو دی ډیټا ټیب تراشه دې سوري هوم فایل مینیو تراشه دی آپشنز ته کچرتم تاسو د ایڈوانس تراله او دینا سوک دا ټیک مارک آن کی ट्रांजिशन फार्मूला एंट्री نو کولای شي چې د مساوي علامې نه بغیر کوم دی کیلکولیشن کولای شي سو یس دا زکه افیج دا سټانډرډ نه دی دا معیار نه دی اصل کې د ایکسل ٹھیک ہے نا دا خو ستاده پیولو د پاره ستاده اسانتیاوی د پاره تعالی آپشن درکړی دی او کدا آپشن چاته یاد نو خو نشي کولای چې بغیر مساوي کیلکولیشن دا ٹھیک ہے نا د وجه نو ډېر زیات نور طریقې دي چې موږ دا کیلکولیشن ډیر زیات محاسبه راته ډیر اسانه خبره ده باید چې خامخا دغه معیار او ساتلی چې کم د محاسبې لپاره استعمالي ها بالکل یس وی کین ډو کیلکولیشن without equal sign کله کولی شو چې کله کچرته مو سره ट्रांजिशन یاد ساته دا خبره فارمولا انټری ته ټیک مارک اون وی چې کله دا ټیک اون وی یاد ساته بیا موږ غالي کیلکولیشن کولی شو otherwise we can't calculate them نو مساوي علامې نه بغیر چې کوم د محاسبه عام نه کیږي چې کله ट्रांजिशन فارمولا انټری ته ټیک مارک اون شي نو بیا تاسو کولای شئ چې دا محاسبه صحیح طریقې سره تاسو وکړئ اکسل کې نور داسې فیچر نشته دی سوای د فنکشنز ان فارمولاز نه موږ د فنکشنز ان فارمولاز باره کې نه دی ویلې کنه فنکشن څه شی دی موږ ته پته لګي چې اکسل تکیه پچا باندې کوي یاد ساته موږ وایو چې اکسل ډیپینډز آن یاد ساته فنکشنز اینڈ فارمولاز باندې ډیپینډ کوي اوس تاسو نو سبا څوک تاسو کولی شي دا فنکشنز اینڈ فارمولاز څه شي دي وات ډو یو مین بای دیس نو یاد ساته فنکشن وایي ستا اول دنه دا څوک تاسو کوي یعنی اکسل تکیه کوي پچا باندې په فنکشنز اینڈ فارمولاز باندې کوي سو وات از فنکشنز وګوره دا سه وات از فنکشن سبا دنه څوک دا تاسو کوي کله اکسل لم دا فنکشن یا دا فارمولا او وستل نو یاد ساته بیا هو تاسو اکسل دا سه دی لایک مایکروسافټ ورډ پدې کې بیا د سیل ضرورت نشته دی بیا یو پلین پیج پکارو یو خالی پیج مو سره پکارو کله اکسل نه مطلب د هر یو پروګرام یو خپل مقصد دی اب دا غین خامخا تاسو ګټ کوي هغه مقصد به خامخا تاسو برابر وي سو وات از فنکشن د فنکشن باره کې سو فنکشن is the collection of special characters that the special characters which performs a special task چاہے یو خاص کار کی تاسو
function is the collection of special characters which performs a special task. function چې کوم دی دا د یو کریکټرو د تورو یو خاص مجموعه ده چې هغه یو خاص کار تاسو لګي. هر یو فنکشن د یو بل نه مختلف دی، د مختلفو کریکټرو مجموعه ته ویل کیږي چې یو خاص کار کوي. هر یو فنکشن د لپاره یو ډیفرنٹ ټاسک پتا لګي، یو مختلف کار پتا لګي. یو سو ایگزامپل تاسو له درکمه لکه اوس اس یو ام چې کوم دی دا یو فنکشن دی، دا د چا د لپاره استعمالیږي؟ د ایډیشن د لپاره، د جمع د لپاره. که تاسو دلته کې پروډکټ یو بل فنکشن دی، پروډکټ د چا د لپاره استعمالیږي؟ د ملټیپلیکیشن د لپاره. دی همیشه د لپاره ملټیپلیکیشن د لپاره موږ استعمالو. سم ځان یو فنکشن دی، پروډکټ یو ځان یو فنکشن دی، دا سه ایوریج ځان یو فنکشن دی ټو فایند د ایوریج اف ویلیوز. نو مطلب دا دی چې هر یو فنکشن به ځان یو کار وکړي. نو سم شو، پروډکټ شو، ایوریج شو، دا سه ډیر زیات فنکشنز دي چې د هر یو فنکشن کار دی یو بل نه مختلف دی او دا د یو خاص کریکټرو مجموعه ده، یو خاص کار تاسو لګي. یا ساته بیا فنکشن په دوه ډوله باندې دي، یو ته انټرنل فنکشنز وي، یو بل ته ایکسټرنل فنکشنز وته ویل کیږي. خدا چې کله موږ فارمولا ټیپ ته لاړ شو الته به د ډیټیلز باره کې بیا زو اسی عمومي خبره مې جنرال تاسو ته تشریح کړه تا چې آیا فنکشن وایي څه. نو فنکشن د یو خاص الفاظ یو خاص مجموعه ده چې هغه یو خاص کار تاسو سره کوي. نو دغه څه ته موږ سی ویلی شو فنکشن وته ویلی شو. تاسو چاله مثال ورکول شي داسې لکه دا فنکشن کله زموږ په کار راځي. یو مثال دلته کوم، ګوره تاسو اوس دلته کې صحیح ده، دلته خو تا انډایرکټ میتھډ استعمال کو، داسل جمع داسل تا جمع کړ، دلته کې تعالی انسر درکو. اوس کو زه دې ځکه دا ټوټل روباسم نو سبق کوم، کزه د ټول ګرینډ ټوټل روباسم، ګرینډ د ټول زرو باسم، د ټول به سنګر اوسي. ٹھیک ہے نا؟ ګرینډ ټوټل مطلب دا دی چې د دې ټوټل به سنګر اوسي. هاو اٹ از امپاسبل. نو دې ګرینډ ټوټل به سنګر ز کومه، ګرینډ ټوټل به سنګر اوسي دی. دا ای ګرینډ ټوټل راوستو د پاره موږ سره پراپر طریقې دي، پراپر میتھډ دي. د دې ګرینډ ټوټل راوستو د پاره اوس که زما مساوي دې ځنه وګوره داسل جمع وګوره دې کې داسل جمع وګوره داسل د قصیو یو سل جمع کوما او ما سره دا ډیر نمونه دا زموږ لپاره ډیر غټه مشکل له مشکلات دي موږ سره دا نه کیږي، امپاسبل ده. دا که ډیر زیات نمونه تاسو لري نو بیا خو تاسو محاسبه نشئ کولی. نو دا غي د لپاره بیا موږ فنکشن استعمالو، وی یوز فنکشن. نو څنګه استعمالو؟ دا سیګما ساين د تخکاری کنه، سیګما ساين په دې سیګما ساين چې یو ځل کلیک کې او بیا تاسو کلیک نو ګوره ډیر پاسانه سره تاسو دا غي سمیشن ریسټ شي. نو ګوره د ټوټل اونلی په 2 کلیک سره درکو الته کم یو فنکشن استعمال شو سم. سره کدا انتخاب نو کو اتوماتیک رکی کنه او بالکل په خپل درکیدل او کله چې انتخاب کړو بیا فرمولا خورا نشته کوم او بیا باندې کې کنه بیا به مساوي اس یو ام سم شفت نه سره قوس او د دې ځنه به ډریک کې تر دې ځې انډ پورې. نو څه مطلب دی چې موږ درې څلور دانه جمع کړو، ټول نه جمع کړو، د دې طریقې نه استفاده او بالکل ټول جمع کړو دا طریقه به کوي. بیا دا غي د لپاره سلیکشن نشته کنه، که دوه درې جمع کړو بیا خو تخپل انتخاب کړه چې داسل جمع وګوره داسل جمع داسل تاسو جمع کړل تا او که زه ټوټل جمع کوم نو بیا خو بس تاسو سره دلته کې مختلف قسم فنکشن ایوریج دی، کاونټ دی، میکس دی، مین دی، کم چې ته کلیک کې واپس کلیک کا بس هغه تعالی ټوټل در کې ودا واخله. نو دا یاد ساتئ دا د فنکشن باره کې چې کوم دی یو څو خبرې چې موږ دې نه تشریح کړې. سبا د نسوک تاسو کولی شي دا فارمولا څه شي په ایکسل کې، ولې ایکسل چې په فنکشن او فارمولا باندې ډیپند کوي ځکه کوي چې ایکسل او ایکسل دی محاسبې د لپاره ایکسلنت دی، زبردست پروګرام دی. نو فارمولا څه ته ویل کیږي؟ فارمولا دام د دې فنکشنز نه جوړیږي. فارمولا وتول ویل کیږي دا فنکشن خو بتاله ایکسل کې چې کوم فنکشن دی او مکه سي جواب بدل درکړي، څنګه چې هغه جوړ کړی او مکه سي جواب بدل کړي. تر یو کس ته پوښتنه کې چې بھائی بعد فنکشن جوړ کراتا میک ا فنکشن مال دا کار ماته کنه خو ته دی داخلي چې کوم ایکسل کې کوم فنکشن راځي نو خطا سره نشي کولی. هغه یا یورپ یا یونایټډ سټیټس لپاره جوړ شوی دی، ٹھیک ہے نا؟ هغه ځای لپاره جوړ شوی دلته خطا سره نشته دی. فارمولا څه شي دی؟ دا a collection of functions وته ویل کیږي. a collection of functions which makes a new result چې هغه یو نوې رزلټ ورکړي. دا ته مونږ سویلی شو دا ته مونږ فارمولا وته ویل کیږي، یو نوې رزلټ تعالی درکې.
پدیم صرف پیوم پدی باندې کنفیوز کیږي ما صرف آیډیا تاسو لدر کوم چې تاسو په ذهن کې سنا سناستي دی باره کې a collection of functions وته ویل کیږي دوا یا د دونه زیات فنکشن چې هغه ماته یو نوې نتیجه را ترا کوي یو نوې رزلټ را ترا کوي یو داسې رزلټ چې هغه ما سره خپل نشي را کولی نو دا فنکشنز ته مونږ څه ویلی شو دغه څه ته مونږ نوې رزلټ ته څه ویلی شو فارمولا وته ویل کیږي لکه زبا یو سمپل مثال بدر کم یو عادي مثال بتا سره در کوم چې پیښه په وګورئ کچره تاسو دلته زو در کوم چې پاسورډ and confirm password او دلته ماته رزلټ را تر کاس یو مثال در کوم تاسو لیکئ پاسورډ ورکه بیا کنفرم پاسورډ او ورکه او ز دې نه رزلټ ورکوم دلته I'm giving مساوي زو در کوم چې say exact او د exact نه پس چې کوم دی وګورئ پاسورډ داسل کاما داسل بزواخلمه یو سل کاما دا بل سل تاسو دې سره اډ کولې شه داسې نو کو تاسو انټر کو نو ماته یا ټرو یا فالس را ترا کوي دې سره either I get true or either I get false ورته دا یو آسان ایزی میتھډ دی 1 by 1 از کارول شمه زه تر کوم احمد بیا تر کوم احمد ماته دا ټرو دی ځکه دوانو کې یو شان ټیکست دی کنه که زه تر کوم چې سجاد نو ماته نه دا فالس دی دلته یو پاسورډ ورکړل دی بل پاسورډ ورکړل دی چې دوه غلط ورکم نو که دوانه یو شان ني نو ماته فالس راکې او که دوانه یو شان ماته ټرو راکې ایگزیکټ ماته ایگزیکټنس شو کوي یو شانواله راته کوي اس یو مثال درکو اوس ماته یو کس وی چې یاره دا ټرو او فالس په دې زما خپل یو ټیکسټ راوله نو آیا که تاسو 1000 بار په دې کې چینج راولې آیا دې تعالی خپل ټیکسټ تر کولی شي لکه زه دم چې کریکټ پاسورډ او انکریکټ پاسورډ نشي کېږي کنه پاسیبل نه داسې نه کېږي سره نو که زه غواړم چې زه خپل ټیکس سره راولم د ټرو فالس په ځای باندې دې سره به یو بل فنکشن اضافه کوم چې کله دې سره یو بل فنکشن اضافه کوم چې هغه ار یو وی اف مو سره اضافه کو او ما ته چې دلته کې طریقم چې کریکټ پاسورډ اینڈ دلته تور کوم چې say incorrect password ٹھیک ہے نا دلته بیا کوم چې incorrect password دا وته ورکوم دې سره بس د ټرو فالس په ځای به اوس ما دا را ترا کوي اوس ما ته د فالس په ځای سره کوي incorrect password او که دوانه یو شان شي احمد می کدلتا ما ته سوې کریکټ پاسورډ نو ګره سونه آسان طریقې سره ز کریکټ او انکریکټ پاسورډ چې کوم دی ډېر په اسانه سره دلته ورکول شي دا د پاسورډ مطلب نه چې دا نه یو کوم او بالکل لکه څنګه چې تاسو پاسورډ ورکوي نه نو تاسو یې پاسورډ ورکړئ بیا ته یې کنفرم یې کا واپس ورکا نو تاسو بیا غدر کې غلط ته یا ټیک ته مخکې لاړ شي نو ګره د مخکې ماته ټرو راکو فالس راکو اف سره ایگزیکټ یو بل فنکشن یوزې شو یو نوې رزلټ تاسو درکو د نیو رزلټ موږ سوي دي شو فارمولا وته ویل کی اس یو مثال مې درکو دا ایگزیکټ یو فنکشن دی ما سره دا فنکشن نمبر 1 دی او دا بل چې کوم دی اف چې کوم دی دا فنکشن نمبر 2 شو ما سره دا دوه مې کمباین کړل دا دوه فنکشن اف او ایگزیکټ مې یوزې کړل د دې نه ماته یو نیو رزلټ را تراغی د قنیو رزلټ موږ سوي شو فارمولا وته ویل کی اساس تاسو په یو د پار سبا د نسخ تاسو کولی شي نو ته د قصیو مثال ورکول شي چې دا ما سره فنکشن دی او دا ما سره فارمولا ده بیا ورسره تاسو دا فنکشنز وای او سره فل حال می تاسو له ایډیا دا کلیر کړه چې سبا د نسخ دی باره کې تاسو کې نو پای چې دا انسر تاسو خامخا وته ورکړي دا خو څه پرې موږ خبر کوله د فنکشنز اند د فارمولاز او د دې باره کې یو څو خبرې تشریح کړې راځم دې نه سٹارټینګ کوم دا هوم ټیب نه په هوم ټیب کې یاد ساتئ هغه دا کدا مثال مونږ ته هغه کړی دا ترانزیکشن فارمولا انټری هغه مان چې کړی 200 جمع 200 کو بیا دې ته مونږ فارمولا لري نه دا بیا فنکشن کې خو سره فنکشن خو نشته خو بس عام ډایرکټ کیلکولیشن هغه ته خالی ساده محاسبه او ساده وته وایي ما څوک سوال لري چې دې ته فارمولا لري لکه دا سی کنه اوس خو فارمولا خو موږ د قصوي چې دوه فنکشنز یوځای شي کنه او نو الته فنکشن نشته کنه نو بیا خو د فارمولې ذکر ضرورت نشته او به ډایرکټ کیلکولیشن دی عام محاسبه د بس ډایرکټ کیلکولیشن کنه او ایزی دی آی کې دا خاص د موږ د فارمولاز باره کې وایو دا نو ځکه که سوال نه سوک تاسو کې نو باید چې دا انسر تاسو خامخا وته ورکړي دا یو آسان یو ایزی میتھډ دی چې د لارې نه 1 by 1 کارول شي دلته واپس یو ګورئ زه راځم د فایل مینیو ته او په فایل مینیو کې د ایکسرسایز فایل ته راځم آیډیا تاسو لدر کوم
صرف ستاسو د پیولو د پاره زه کاپی کوم د زینا او دلته پیسټ کوم داسې ریلی سمپل نو ګوره دا ډیټا ما سره ده او دا به زه کلیر فارمیټس په کوم چې ما تاسو ته عادي حالت کې درکې اوکې نو ګوره دا ډیټا ما دې زینا واغستا اوس تاسو ګوره کټ خو الریډي تاسو ته یاد چې دا کټ څه کار کوي یا ساته ګوره ایکسل زموږ د کم ځای نه شروع کیږي دا فارمولاز نه شروع کیږي دا نو خو تاسو وګورئ چې ما سیم کمانډ دا ز کټ کوم دې زنه کم ځای ته راولي نو ګوره دلته به پیسټ کما نو ګوره څنګه چې موږ کټ څه کار کوي یو ټیکسټ یو نمبر ځای ته موف کوي دا کټ کدي زنه او دلته کې پیسټ کنو ګوره دې ځای کې ډایرکټ هم پیسټ کول شي تاسو کنټرول وی کنټرول سی ایک شارټ کټ ته ما یو په یو کمانډ تاسو سره موجود دی ځکه هم دا کاپی کدي زنه کاپی او د کاپی نه پس هم دې ځای کې پیسټ کا نو چې پیسټ کې نو ګوره دا غي ډوپلیکیټ کاپی والی یو ګوره دې زنه ډوپلیکیټ کاپی غوښتو د پاره سمپل اني ویر یو بل شیټ کې والا دلته نو ګوره که زه پیسټ تراشم یو بل شیټ کې کاپی غوښتې شي یو بل شیټ کې کاپی اخلي پیسټ یې کړی زنه وګوره رائټ کلیک ډیلیټ کړه شیټ زدا ډیلیټ کوم دلته and right click and delete this sheet really simple نو مطلب دا دی چې یو شیټ مونږه دا سه 1 by 1 کاپی کولم شو بیا که دا ټیکسټ دا ډیټا تاسو انتخاب کړه او دې سره وګوره کاپی as a picture یې کاپی کا نو کلم دا as a picture هم کاپی کولای شم نو ماته وی چې دا ته as shown on screen as shown when printed لکه زه ویم چې دا د څه په شکل کې وی تعالی درکمه آیا په سکرین د پاسه راولي که د پرینټینګ د پاره کاپی کې نو کو د پرینټینګ د پاره کې نو بیا خو تعالی دې دا لاندې دوه آپشن نشي درکول یو ته پکچر یو بل ته بیت میپ وته ویل کیږي اکس پکچر مطلب دا د پکچر چې بای ډیجیټل جی پی جی ادي او د دې بی ام پی ادي لکه د نوٹ ته جوړ چرته ام اس پین کې دا فوټو جوړ کړی دی دا کوالټي تا ته خي ک پکچر دی واغسته د اکس کوالټي بده خي ک بیت میپ دی واغسته د اکس کوالټي بده خنوي او که د پرینټ لپاره واغسته نو بیا خو د ضرورت هم تاسو نشته نو زه ته چې ماته د پکچر په شکل کې کاپی کا او چې کلم تاسو پیسټ کې دیسه نه نو ډایرکټ وګوره as a picture په شکل کې تاسو را پیسټ په دې فارمیټ تراشه دلته وګوره زبردست تاسو دې دغه مغسته شي وګوره کم زیات کولې شي داسې او دې زنه وګوره 1 by 1 دلته وګوره دغه سایز او دغه هر څه یو په یو دې زنه غسته شي داسې چې کلم تاسو یو سایز یا وټ ور دې زنه والے وګوره سونه آسان طریقې سره 1 by 1 داز اډ کولې شم دلته really easy method نو سبا د نسوک تاسو کوي چې وی په کم طریقې سره دا زرا ولا ما اډ کما نو ګره دا یو اسانه طریقه د به دې شکل کې راولا نو ګره as a picture ما پیسټ کړی دی لارنه تاسو ته بارډرز هر یو سټایل ولا 1 by 1 ورکول شي نو سبا د نسوک تاسو کوي چې دا ډیټا زده سپ شکل کې راولا ما نو ګره دې سره 1 by 1 چې کوم دی مونږه اډ کولی شو نو دا موږ سره چې کوم دی as a picture paste باره کې خبره و راځم دې زنه ګره په پیسټ کې تاسو یو کمانډ دی چې هغه ته پیسټ سپیشل وته ویل کیږي دې دا وی چې مایکروسافټ ورډ نه ته هم د ډیټا چې کوم دی دا پیسټ کول شي دلته ګوره لکه ما مایکروسافټ ورډ خلاص کړه نو د مایکروسافټ ورډ چې کوم تاسو اکسل سره ډېر په اسانه سره لیک کولی شي لکه زه کوم چې سیو ویلکم ورډ کلاس وګوره دا غسي نو که زه چرته دا ټیکس می واغسته دا نقطه می زکه ورکړ چې دا لیکل به زه دې کوم دلته کومه او دا نه پس په دا ما سره په بل ډاکومنت کې راځي دا به زه کاپی کما او د کاپی نه پس کوم دی زبراشم مایکروسافټ اکسل ته براشم او په دې اکسل کې با زبل تراشم پیسټ تا او را بشم دې زنه پیسټ سپیشل تا پیسټ سپیشل تراشه او ما خبر ده لکه څنګه چې تاسو مایکروسافټ ورډ کې پیسټ سپیشل کې ویلو مایکروسافټ ورډ ډاکومنت and دا تاسو واستې شي کنه لکه مایکروسافټ ورډ ډاکومنت آبجیکټ پکچر HTML یونیکوډ ټیکسټ اینڈ ټیکسټ تاسو یو په یو کمانډ راغستو نو که تاسو پیسټ لینک تراله دام اوکے کړلتا نو دا ډیټا تاسو سره اتوماتیکلی هم دې شکل کې د سر رااله وګوره یو ښکاری تاسو او کنه دلته کې یو ټیکس وته ساين کم اضافه ټیکس مې واغستو نو که چرته د اکسل ترازم نو ګوره هغه ټیکس تاسو رومل ته پروت راغلی دی سره که چرته دې کې څه چینجز راولم دلته زه وته سي I'm taking one paragraph نو که دا زه واخلم اکسل تراشم نو هغه پیراګراف پتا سره come on here نه سیو ضرورت نشته دی بس ډایرکټ لیکل وکړه تاسو سره اتوماتیکلی راشي د سره کنه دې ځنه زه کچرتا ټیکسټ ولیکم اگین I'm typing this text ګورل د زر کوم چې say welcome word class او دا نه پس یو ډاټ اخلم چې دا زما نقطه دا زما اخیری حد دی دې نه اخوا ډیټا زنه شمراوس دا به کاپی کوم او د کاپی نه پس بدلته کې اکسل نیو فایل ته براشم
او په دې کې به دې ځنه پیسټ سپیشل ته براشه په پیسټ سپیشل کې پیسټ لینک تراشه او دا اوکې کړئ سینا نو ګورو زه کولې شم دا غي فائدہ مو سره دا ده لکه در کوم چې this is my second line text نو ګوره چې کلم دې زه تراشه تاسو لري اتوماتیکلی 1 by 1 دل درکې بیا زه اکسل تر اعظم زه انټر کوم my third line text نو زه اکسل تر اعظم نو تا اتوماتیکلی هغه ټیکست ماته 1 by 1 راته راکې نو سبا د نو سوکته پوسټ کولی شي وګورئ کچره تاسو د نقطې نه دې طرف ته ټیکست لیکئ لکه زه کوم چې now I want to send this text to Excel نو یاد ساته دا تاسو نشی راتلی ځکه دا د باونډري نه بهر دی ما ځان ته یو باونډري ټاکلې ده چې زه به تر هغې پورې ټیکست لیکم او د هغې نه پس ټیکست ماته ګورئ یو هم راسره نه راځي نو په ایکسل کې مونږ دقسې دا ایز ا پیسټ راوستی شو دا الریډي تاسو مایکروسافټ ورډ کې ویلي دي که نه چې پیسټینګ به څنګه کوئ تاسو داسې وګورئ فارمیټ پینټر هم تاسو مایکروسافټ ورډ کې ویلي دي که نه چې کله هم تاسو یو ډیټا دې ځای نه والی که نه او دا دې ځای نه زه چېرته داسې یو بل ځای کې مې ډیټا کاپي پیسټ کړې ده وګورئ هلته یې پیسټ کا ډېر اسان طریقې دي نو که چېرته هم تاسو دې له یو دا چېرته هیډینګ ورته ورکړې یا دې ځای نه چېرته بیکګراؤنډ کلر ورته ورکړې ګورئ شیډینګ کلر چې کوم څه ته ویلې کېږي دقسې یو کلر مې ورته اساین کړ دلته مې دې له څه کلر ورته ورکړه دلته ګورئ څونه ایزي میتھډ سره نو ګورئ که دا یي نو که زه ورته وایم چې بھائی دا کلر دې ته هم ورکړه نو فارمیټ پینټر ته راشه او بالکل ډریګ یې که داسې یو کین ډریګ دیټ او دا بل کلر چې کوم دی ګوره دا دې ځای نه زه کاپي کوم ګوره فارمیټ پینټر او دې ځای نه ډریګ کړه دلته او د هغې نه پس وګورئ که چېرته فارمیټ پینټر وګورئ دا انتخاب کوم دغسې نو 1 by 1 دا فارمیټ پینټر د لارې نه دا کلر دې ځای کې څه کولی شم اساین کولی شم دلته بل وګورئ که چېرته زه دغه ډیټا دې ځای نه ټوله کاپي کوم کاپي د ډیټا او زه نیو پیج ته راشم او دې ځای کې ډایرکټ پیسټ کوم نو ماله بیا مختلف قسمه آپشنز راته راکوي دا هماغه سیم آپشنز دي دیٹ وی کین کلیکټ ریلی سمپل که ډایرکټ صرف اخلئ یا فینس کمپلیټ ډیټا اخلئ نو بیا خو دې ځای نه واله په دې کې یو انټرسټینګ کمانډ دی چې زه تاسو ته لږ پې کوم چې ته لینکډ پیسټ هم ورته ویلې کېږي ایز ا پکچر دی وګورئ پیسټ لینک دی داسې وګورئ فارمیټینګ دی صرف فارمیټینګ درکوي داسې وګورئ صرف کلر اینڈ فارمیټینګ values and source formatting دقسې وګورئ values and number format صرف موس پې وګرځوه 1 by 1 دا فارمیټ تاسو دلته کې اخیستی شئ داسې کیپ سورس کالم ویډ او ټرانسپوز دي تا سره او صرف کلر کیپ سورس فارمیټینګ and so on and ګورئ سبا دنه څوک تپوس کولی شي چې ماله صرف دغه ډیټا ترې راکړه نو که چېرته تاسو دا کاپي کې او د کاپي نه پس دې ځای کې تاسو دا پیسټ کې نو که ډایرکټ هم دې ځای نه پیسټ کړو نو تاسو له ټوله ډیټا درکوي که صرف تاسو دا کلر غواړئ که نه نو دې پیسټ ته راشو صرف دا لیکل تاسو غواړئ لیکل تاسو راوستی شئ که صرف دا فارمیټس غواړئ نو دې پیسټ ته راشئ دې ځای نه ګوره دا فارمیټس دې ځای کې راوله هیر وګوره دا صرف دا فارمیټس راته راکړه نه زه یم چې پیسټ هم کو لینک هم کا نو ګوره پیسټ لینک دې ځای کې د پیسټ لینک فایده دا ده که دې ځای کې ورکوم چې امپلایي نو ګوره هلته به تا سره اټومیټیکلي پیسټ شوی هم دی او لینک شوی هم دی سره دې کې زه ورکوم جمال نو ګوره دلته ماته جمال داسې خالد وسیم یو په یو چینجز کولی شي که دلته څونه چینجز ته راولئ هغه چینجز به تا سره همدغه ځای کې خود به خود راځي نو دا زما دا ډیټا دلته په دې ډاکو په شیټ کې پیسټ هم شوه او لینک هم شوه وګوره څونه اسان طریقې سره بل سبا دنه څوک تپوس کولی شي که چېرته تاسو سره یو ډیټا موجود وي که نه لکه دا ما سره ډیټا ده دا به زه کاپي کوم یو بل پیج ته وړم هلته یې پیسټ کوم دلته ریلی سمپل او دغه ډیټا پیسټ کوم یې که نه نو ماته یې څه راته راکړه ډایرکټ یې چې پیسټ کوم نو ماته څه راکوي رانګ ریفرنس راته راکوي که نه نو که زه ته یم چې نه پیسټ یې که راته نو صرف عدد راته پیسټ کړه نور څه مه پیسټ کوه بیا به دا مشکل تاسو له نه درکړي ډایرکټ یې نه شئ پیسټ کوډ ایکسل کې دا خبره یاد ساتئ هر یو کمانډ به دې طریقې سره نه کوئ ځکه چې زه ایکسل ته راشم نو دا لینک په شکل کې ده وګوره شاته لینک دی دی هغه سره لینک دی که نه ما سره وګوره دا مو سره لینک دی لینک سی لینک ډېر اسان دی لکه دا سیل دې سیل سره لینک کومه مساوي نو بس دا سیل به پکې انتخاب کومه بس دا د سره لینک شو اوس کو دې کې زه هر څه لیکم زه لیکم چې سه طارق نو که زه انټر کوم نو ما سره دا اتوماتیکلی لینک دی نو اوس خو دا خو ډېر سیلز دي یو خو زه لینک کولی نه شم نو ځکه دا ټول مې کاپي کړل او هلته مې ایز ا لینک پیسټ کړل نو ما سره ټول وګوره ټولو سره مساوي علامه شته لینک دی ما سره خیال هم دی که نه دی زه وی کین سی دی نو ځکه اوس که دا ډیټا زه دې ځای کې کاپي کوم
او دلته پیسټ کم کنه دلته ډایرکټ پیسټ کوما نو ماته 0 راته راکې نو که تاسو چرته ډیټا تاسو را پکاري نو څوکا هم دلته پیسټ تراشو دا 1 2 3 ښکاری کنه ویلیوز واخله نو ګور اعداد یې تراکړل او شاته چې کومه فارموله وا په خپل ځای باندې پاتې شو نو زه د ایکسل تر اعظم دلته هم د ډیټا چې کومه سره ده وګوره کدی له چرته ز بارډر وته ورکما if I give border here نو ګوره کدل ته ز دله بارډر ورکوم کنه ناسي دله ما بارډر وته ساين کړ دلته بارډرز تر اعظم او دله چرته بارډرز وته ورکوم لکه all borders او په دې all borders کې وګوره دا ز کاپی کوما د کاپی نه پس کوم دی وګوره دغه بارډرز پیسټ تر اعظم زه دیم چې دغه بارډرز کې کزه ډایرکټ پیسټ کوم نو ماته بارډر هم وسر راکی تاسو پریویو ګورئ کنه دغه بارډر هم ما سره اویلیبل دی دې ځنه تاسو یو په یو د تخکاری دا وګورئ چې دا تاسو د ټیکس بارډر دی او که چرته زه دم چې ماته بارډر مرا کوا نو پیسټ سپیشل تراشه دلته وګورئ نو بارډرز کا نو وګورئ هغه بارډر نه بغیر ډیټا تاسو له درکړه پیو تاسو وګورئ کنه تاسو کته شي دلته چې دې سره خو بارډر شته خو ستاسو ډیټا سره بارډر نشته دی دغه څه وګورئ کله نه کله که تاسو د پیسټ دا ز کاپی کوم دا سه کاپی او د پیسټ تر اعظم نو پکې وګورئ مو سره دی دیزنا کالم ویډت سمل کیپ سورس کالم ویډت کنه یو قسمه ته چې وګوره د دې دا کالم د دې دا کالم لکم می کدا سي د دې کالم می لک زیات کو د ایڈریس کالم می لک زیات کو د دې کالم می لک کم کو ما ته وکړو چې دا کالم ویډت چې تا کوم غسته دار لوم د غلطه کې راکا نو د دې په زیرا تر کالم ویډت صرف راکا د کالم پلنواله صرف راکا راته تاسو وګوره ډیټا په خپل ځای پاتې شو مال به صرف ډیټا خو الریډي پیسټ د مال صرف د کالم پلنواله راته راکا کدا زه ډیلیټ کم دی زنه وګوره کالم چې کوم ستا څومره دا کالم ویډت ته دلته کوم هم را درکړی دا یا یو قسمه ته چې وګوره دا کالم ویډت چې کوم تا غسته دی کنه نو شیټ نمبر 2 کې مراته دا راکا وګوره د پیسټ تبراشم او دی زنه د کالم ویډت باندې به کلیک کم دی ځکه نو وګوره دا کالم ویډت سره د ډیټا ماته اډ کړای ډیر پاسانه سره تاسو دا کالم ویډت هم دی زنه 1 by 1 غسته شي د کالم پلنواله تاسو غسته شي صرف کیپ سورس کالم ویډت ځان سره کېږي دا کالم ویډت بیا وګورئ واپس د ټرانسپوزیشن دی وات ډو یو مین بای ټرانسپوز ټرانسپوز څه ته وایي د ټرانسپوز باره کې تاسو له یو مثال دل درکم لکه ګورئ تاسو دا نیم سیلری کې چرته دا ز کاپی کم کنه آیډیا تاسو له کلیر کوم او دلته مې پیسټ کو یو قسمه دی چې دا نیم سیلری ایډریس پوسټ دا خو تاسو سره په رو شکل کې دي رو کې دي کنه ما سره زه غواړم چې په کالم کې دا سره راولم نو ګورئ دا دې ځنه سکا دا کاپی کا او دا کاپی نه پس کم دی دلته وګورئ پیسټ سپیشل دلته وګورئ دا ټرانسپوز کړل او که چرته دا زه واپس کاپی کما د کاپی نه پس کوم دی واپس ټرانسپوز کوما نو پیسټ تراش دی زنه واپس ټرانسپوز کا نو دا کاپی او دلته ټرانسپوز بیا دا ټرانسپوز او دغه سه نو 1 by 1 دی طریقې سره موږ دا ټرانسپوز او کاپی پیسټ دی زنه غستې شو نو دا د پیسټ سپیشل کې یو څو آپشن چې موږ دې زنه تشریح کړل نو سوا د نو څوک تاسو کولی شي چې پیسټینګ په کوم طریقې سره کیږي نو ګر دا یو آسان ایزی میتھډ چې موږ دې زنه وکړو بس یو کړه